السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې موږ خبره کوو د شل کمانډ باره کې. شل کمانډ موږ سره په دې کې په سالډ ایډیټینګ کې دلته موږ ته پروت دی. شل کمانډ که تاسو وګورئ دا آبجیکټ کې دغه شان یو سبټریکشن کوي، لکه موږ چې دا ګورو دې طرف ته آر پار چې کوم سوری دی دا یې تاسو ته ښکاري دواړه سایډ، نو دا کوي. دا به تاسو ته پته وي چې دې نه مخکې موږ دا په اکثر موږ پریس پول په مدد سره کول. تاسو که دې ته وګورئ دې کې هم یو دی. او د پریس پول په مدد سره هر یو قسم آبجیکټ کې سوری نه کیږي. لکه موږ سره دا آبجیکټ چې دی دلته دا سایډ چې کوم دی دا کولاو دی او دې طرف ته دا تنګ دی. دا ته وګوره دا د پریس پول په مدد سره نه کیږي. شل کمانډ زه لاپ پسې ځکه کومه چې دا لاپ کې لږ استعمالیږي، نو د دې کول ضروري دي. صحیح ده. کله چې په آبجیکټ کې موږ سره کرو راشي یا موږ سره داسې ایرریګولر شیپ راشي، نو بیا په هغې کې موږ دا قسمه سبټریکشن چې کوم دی یا دا هول چې کوم دی دا کول ګران شي. د هغې لپاره موږ سره دلته استعمالیږي دا شل کمانډ. نو دا ګوره که زه راشم دلته زه والمه دا سلنډر، ما سلنډر واخیستو دې نه او ما ډرا کو. اوس دلته په دې باندې سرکل جوړوم. صحیح ده. د دې پر سنټر باندې ما سرکل جوړ کو او زه رالم پریس پول په مدد سره ما دا داسې کړو او ته وګوره دا خو ما سره جوړ شو. که زه داسې آبجیکټ جوړ کړم، داسې آبجیکټ به زه څنګه جوړوم؟ دا ډېر ایزي دی. هم د لاپ کمانډ په مدد سره دا درته زه جوړوم. زه رالم ما یو سرکل واخیستو، بیا مې یو بل د دې په سنټر کې دا لږ وړوکی کا یو بل سرکل. اوس دا چې کوم دی دا داسې زه به دا اوچت کم موو به کم، دا ما په دې زیډ اکسس باندې موو کو. دا بل چې کوم دی دا به زه داسې په دې کې موو کم. نو دا آبجیکټ به داسې دې کې به کولاو وي، دلته به تنګ وي، دلته به بیا لږ د دې مطابق کولاو وي. صحیح ده. که تاسو وایئ چې یاره داسې یو سټایل کې جوړ شي، نو بیا دا وړوکی چې کوم دی دا راټول اخرې ته که دا به زه موو کم، دا به زه بره موو کم دې وړوکی، دا به زه پرې سنټر کې کړم. دا به زه لږ کولاو کړم د دې بل نه چې کوم دی دا به غټ شي. سمپل یې ډریګ کړئ. صحیح ده. دا اوس د دې مطابق په آبجیکټ جوړېږي. لاپ کمانډ والئ LOFT انټر دې باندې کلیک کړه، بیا په ده کلیک کړه، بیا په ده کلیک کړه. تاسو ته وګورئ ما دې نه لږ شو، نو دا تاسو یو داسې آبجیکټ جوړ شو. صحیح ده. که تاسو دا سرکل دې کې اوس تنګ هم کړئ، ګوره دا د تنګوم دا به هغې مطابق پې سیټ کېږي. صحیح ده. نو ما داسې غوندې کړو. اوس دې کې که تاسو سوری کوئ نو تاسو ګوره راشئ، زه دلته سرکل جوړوم، د دې په سنټر باندې ما سرکل جوړ کړو. صحیح ده. ما دا سرکل جوړ کړو دونه. صحیح ده. اوس که دا تاسو پریس پول په مدد سره کوئ ګوره زه رالم دا کېږي، خو دا هغه ټول آبجیکټ ځان سره ماینس کوي دې پورې. نو موږ دا نه ویو که نه، ګوره ته ګوره ټول آبجیکټ یو شان سوری وکړو. موږ دا نه ویو، موږ داسې نه غواړو. موږ داسې غواړو چې صرف داسې موږ سره په دې کې وي. دا لږ دې ته راځمه، که تاسو دې ته راشئ دا آبجیکټ وګورئ دا یو، نو د دې دا خاص ایریا چې کوم ده دا ځان سره سبټریکټ کړی او بل چې څونه ایریا کوم دی کولاو دی نو هغه دی کې موږ سره هغه شان کولاو ښکاري دننه، دلته دا موږ سره هغه شانتې نه ښکاري. صحیح ده. نو زه دا انډو کومه، نو سکیپ وایم انډو کنټرول زیډ. زه به دا سرکل ډیلیټ کړم، د دې ضرورت موږ سره په شل کې نشته. شل لپاره به تاسو راشئ، دا به تاسو دلته ښکاره نه وي، بای ډیفالټ به دا داسې وي. تاسو به اول شل د دې نه راوالئ، شل باندې به کلیک کوئ، بیا به په دې آبجیکټ کلیک کوئ. صحیح ده. بیا به په تاسو د دې په دې پیس کلیک کوئ چې کوم پیس دی تاسو ډیلیټ کوئ. زه چې دا سایډ ډیلیټ کوم، د شپ بټن به ونیسئ، ورسره به د ماوس ویل په مدد سره به لاندې سایډ ته راشئ، به راتاو کړئ ځان ته، په دې به کلیک کوئ. صحیح ده. تاسو ته دا دواړه ځایونه وښودل چې یاره دا ځایونه به موږ ماینس کوو، نو دا به هغې مطابق به دغه کېږي. اوس تاسو دلته انټر وکړئ. چې تاسو انټر وکړئ تاسو ته وایي چې څونه ډسټنس ته وله ورکوې، لکه د دې ځای نه، لکه د دې نه ته وایې چې یاره زه لږ معمولي همداسې کوم، د دې نه دې پورې ته کې، که د دې نه دې پورې کې چې څونه کې ته هغه نه ډسټنس وله ورکړه. زه ورته وایم چې یاره مثال کې تو پر زه به ورته وایم 1% یې کړه، لکه 1 به ورکړو. موږ سره د دې آبجیکټ ویلیو نه یم چې څونه ده، زه به له 1 ورکړم. چې زه انټر کړم نو ګوره دا فاصله ما ته د دې نه دې پورې دا 1 پرېښودله، دا به موږ سره لاندې هم پرېښې وي. به دا اګزیټ کړم، بیا به اګزیټ کړم، ګوره تاسو دا لاندې راشئ دا طرف وګورئ هغه هم همدغه شان دی. نو سیم فاصله کې دلته ماینس شوی او تلې هغه ځای کې هم ماینس شوی دی. نو د دې په مدد سره تاسو مختلف ډیشز جوړولی شئ، مختلف څه قسمه میکانیکل ډرایینګ وي یا پایپ وي یا بل څه وي، هغه تاسو د دې په مدد سره جوړولی شئ. انشاءالله مخکې به موږ یو پروجیکټ جوړو، پای کې به موږ د دې استعمال کوو د لاپټ او د دې په شریکه. نو انشاءالله بل کلاس پورې موږ له اجازت راکوئ. الله حافظ.